فتوی دلته هر چا ساتلی دي ورور که د کامپال خلکو نه شوې خوښ هغه ګلخان درته وایي که د ملا نه شوې خوښ هغه کافر درته وایي که د جرنیل نه شوې خوښ هغه غدار درته وایي او که سیاسي خلکو بدنامولی دی یکی خپله فتوی دی یا به درته غیر سیاسي وایي یا به درته غیر څنګه یا به وایي چې په دې کار مه درته یکی خپل طرز دی په کلي کې ملک او خان دی هغه به تا په دې ګناهګار چې دا بې پښتو دی یو نه یو د الزامات هر چا ساتلي اوس فتوا ولې لګېږي ته زما د موقف مقابله نشي کولی نو ما په دې ټیټوې په فتوو ټیټوې اوس خو مقابله تر ډېره ځایه غوره تللې ده زه وایم مزاحمت یې لار ده که موږ مزاحمت نه وکړو فتوې لګوي په مای لګوي د کفر لګوي د غدارې لګوي زه وایم شپېته ځلې نورې ولګوي ګوره وطن خو هم په څه خو به ورته تېرېږي خپل چې کوم موقف دی هغه په یو صحیح طرز باندې پیش کوو احتیاطونه دي زمونږ وطن کوم روحیه لري یو روح خو دغه وطن د خلکو ژوند هم شته دی په هغه کې دننه به مونږ خپل ولسونه پوهوو اصطلاحات به داسې نه استعمالوو چې هغه دا خلک یا پې پوهېږي نه یا د دوی په نزد غلط دي نو ځیرک سیاست چې وشي د دې نه ځان بسلی شو خپل کام هم تر یو مقام